السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. شیخ صاحب محترم، منګ نن چکر ته راغلي. د اسلام د نظره چکر او سیاحت په دې اړه کلک شانتي معلومات مونږ ته راکړي، خوښ به شو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله رب العالمين قرآن کریم کې فرمای بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فسیروا فی الارض. تاسو په ځمکه کې وګرځئ. د الله رب العالمین په ځمکه کې ګرځېدل او د الله رب العالمین مخلوق کې کتل دا یو عبادت او بندګي ده. خو یو څو ټکو ته فکر کول پکار دي چې مهمه خبرې په اسلامي ټولنه کې ډیر ځوانان او ډیر مسلمانان ورونه د سیاحت په سفر کې هغوی نقصانونه ډیر کوي. دا سفر د عذاب یو ټوکړه د حدیث کې راځي، سفر قطعه من العذاب. کله چې موږ او تاسو یو ځای ته په سیاحت او چکر باندې ځو، الله رب العالمین ته ډیر زیات متوجه اوسېږو. هغه کارونه چې الله رب العالمین په غوسه کیږي، الله رب العالمین په ناراضه کیږي، د هغې نه ځان وساتو. سندرې ونه غږوو، دغه شانه کې بدنظري ونه کړو، د مانځه پابندي او عبادت ډیر زیات وکړو. ډیر رونه هغه په سفر او چکر کې مونځ پرېږدي، ولې دا د دنیا معمولی سفر دی. خو چې کله د الله رب العالمین مخې ته به یې سړی ودرېږي، بیا به څه کوي؟ نو خپل خصوص زما د ټولو ورونو نه غوښتنه دا ده چې هغه ورونه سفر ته ځي، په داسې ورځ باندې لاړ شي چې د الله بندګي او د الله عبادت پکې خراب نه کړي، د جمعې مونځ پکې ضایع نه کوي، او چکر کې منکرات او د ګناهونو نه ځان وساتي. السلام علیکم ورحمت الله.